کرن خان ولی او څنګه په غلطه لار روان شو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. کرن خان هغه ځوان پښتون سندرغاړی دی چې د پښتو موسیقۍ ته یې په تېرو څو کلونو کې ډېر څه ورکړل. د پښتو موسیقۍ لمنې ته ښکلي او معیاري شعرونه راوړل او د موسیقۍ په ژبه یې ولس ته مثبت پیغامونه وړاندې کړل چې په همدې وجه په ولس کې محبوب هم شو. کرن خان له هارون باچا وروسته هغه سندرغاړی و چې د ښه انتخاب له کبله د لر او بر په خواصو او عوامو کې مینوال وموندل او سندرې خلکو خوښې کړې. د کرن خان د محبوبیت یو بل لوی سبب دا و چې پښتو ته یوه کامې روحیه ورکړه او د دوی ستونزې هیلې او ارمانونه یې په خپلو سندره کې وپالل. خو د دومره کار باوجود اوس نوموړی لګیا دی او په خپل کړي کار کرښې راکاږي. کرن خان څو میاشتې مخکې په هغه سندره کې راڅرګند شو چې پاکستان ته ویل شوې وه. د دل دل پاکستان او جان جان پاکستان دغه سندره چې کله خپره شوه د کرن مینوالو خوله پرې راخلاصه کړه او د سخته غندنه یې وکړه. کرن خان په دې سندره خپل ټول هغه پښتانه مینوال خفه کړل چې ده ته احترام درلود او د سندرې یې اورېدلې. که څه هم کرن خان هغه وخت د دې سندرې په اړه وضاحت ورنه کړ خو کنایتاً یې داسې ښکاره کړه چې د چا په کیسه کې نه دی. د کرن خان ملګرو بیا دا کیسه داسې توجیه کړه چې ګنې کرن خان ملامت نه دی بلکې دا کار د نورو سندرغاړو همایون خان، بختیار خټک، زیک اپریدي او سینا تاجک کړی او کرن خان پکې غولول شوی دی چې له څو ورځو نه اندرویو وروسته د کرن خان کیسه غلې شوه او ډېر ومنله چې کیدای شي په دې کار سره کرن خان ته کومه لومه ایښودل شوې وي او د هغه بدنامول غواړي. خو له څو میاشتو وروسته کرن خان بیا هغه په غونډه کې راڅرګند شو چې د همدې سندرې د البوم لپاره جوړه شوې وه. د امن او وطن پاکستان مینې دغه البوم د اګست په لومړۍ نیټه په یوه غونډه کې پرانیستل شو چې د تحریک انصاف ګوندغړي او د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی هم پکې خبر و او د پښتنو هنرمندانو د دې البوم ستاینه یې وکړه چې پاکستان په وسط کې ویلې ده. خو که کرن خان هغه وخت غولول شوی و اوس څنګه د دې البوم په پرانیست غونډه کې نیغ پر ناست و. له دې ښکاري چې کرن خان پاکستان سندره په غلطۍ کې نه بلکې په شعوري ډول ویلې وه ځکه په خپل کړي کار پښیمانه نه دی بلکې پرې ویاړي هم او دل دل او جان جان پاکستان د سندرې البوم خلکو ته وړاندې کوي. ګیله له خپلو کیږي او کرن خان موږ ته خپل ښکارېده که نه نورو سندرغاړو هم د دل دل پاکستان ناره په ډېره بې شرمۍ اوچته کړې ده. خو کیسه دا ده چې د یادې سندرې څلور نور سندرغاړي ټولنیز حیثیت او شخصیت نه لري او باشعوره او کام تژمن هنرمندان نه دي ځکه څوک پاڼه هم نه راړوي چې څنګه غاپې خوښه یې. خو له کرن خان د داسې کار تمنه کېده ځکه ترې خفه یو. موږ کرن خان ته د پښتنو د یو باشعور او ملتپال هنرمند په سترګه کتل او تمه مو ترې دا وه چې ټول عمر هم داسې پاتې شي. خو وروستۍ سندرې او بیا د دې سندرې د البوم په پرانیست غونډه کې ګډون یې ټول هغه خلک ځورولي دي چې یو وخت د ده له حنجرې د پښتون وطن د مینې سندرې اورېدلې. که کرن خان او ملګري که په هر ډول دا کار توجیه کړي ځای نه نیسي ځکه چې کرن خان د هغه هیواد په سندره کې راڅرګند شوی دی چې ټول عمر یې پښتانه ټکولي دي. د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ ځالې جوړې کړې دي او اوس هم د محسن داوړ او علي وزیر په څېر په لکونو پښتانه یې بې ګناه په جیلونو کې اچولي دي. نو کرن خان د خپل انصاف وکړي چې دا د پښتنو لپاره جان جان پاکستان دی د زندان زندان پاکستان دی. په هر حال تاسو د کرن خان په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.